سلامونه او احترامات مو ومنئ د کابل ټکی کام کتونکو ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي ملا برادر د پاکستان استازي سره د مهاجرینو په ستونزو او بین الافغاني مذاکراتو خبرې کړې دي. د نورستان د والي پر موټریز کاروان وسوال برید شوی، نوموړی روغ وتلی، یو ساتونکی وژل شوی او بل ټپي دی. روغتیا وزارت وایي په تیرو 4 ساعتونو کې افغانستان کې د کورونا وایرس 409 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. حنیف اتمر د یو پلاوي په مشرۍ د ایران پلازمینې تهران ته رسېدلی او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره یې په وروستیو مشکلاتو خبرې کړې دي. تخار او بغلان ولایتونو کې طالبانو یو شمېر پوستې نیولي او شاوخوا 60 تنه حکومتي عسکرو ته یې مرجومله اړولې ده. د زابل ولایت د اتغر ولسوالۍ مرکز د طالبانو لاسته لوېدلی. طالبانو ویلي چې په صحي مراکزو د بریدونو او د ملکي وګړو د تلفاتو په اړه راپورونه حقیقت نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو استازي دوحه کې له ملا برادر سره د بندیانو په خلاصون او بین الافغاني مذاکراتو خبرې کړې دي. د امریکا په میناپولیس ښار کې یو وسلوال پر خلکو ډزې کړي، 12 کسانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د ترکیې اقتصادي وده تیزه وه خو کورونا حالت بدل کړ. د لیبیا فوز مصر تورن کړ چې د لیبیا په کورنیو چارو کې مداخله کوي. پاکستان په تیرو 6 میاشتو کې د هندي ځواکونو لخوا د 110 تنو کشمیریانو وژنه غندلې او ستر جنایت یې بللی دی. بریتانیا کې د چړې برید کې 3 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د خبرونو پای.